السلام علیکم. د پښتو زده کړې په شپږمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو جیم او چې ولیکل. نن به ز او س زده کوو چې ز او س څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. راځو اول د ز خواته. ز پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره ز لیکو. پوره ز د تورو په اخر کې لیکل کیږي لکه لمونځ. په لمونځ کې ز په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. راځو یو بل توري ته لکه ګومنځ. ځینې خلک ژمنځ هم ورته وایي. په دې کې هم ز په اخر کې پوره لیکل شوی. او راځو یو بل توري ته لکه فوز. په فوز کې هم ز په اخر کې پوره لیکل شوی. لکه رنز. په رنز کې هم ز په اخر کې پوره لیکل شوی. پوره ز مو ولیکل او اوس نیمه ز لیکو. نیمه ز د توري په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه زاله. په زاله کې ز د توري په سر کې لیکلې لکه زلان. په زلان کې هم ز د توري په سر کې لیکلې. اوس یو بل توري پیدا کوو چې دغه په مابینځ کې ز لیکلې لکه خزه یا شزه. دا د خین او د ه په مابینځ کې ز لیکلې. راځو یو بل توري ته لکه ورځ. دلته ز د ی او د ه په مابینځ کې لیکلې ورځ. ز مو پوره هم ولیکل او نیمه مو هم ولیکل. او اوس راځو د س خواته. س پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره سی لیکو. پوره سی د تورو په اخر کې لیکل کیږي لکه ولس. په ولس کې سی په اخر کې لیکل شوی. لکه میراث. په میراث کې هم سی په اخر کې لیکل شوی. لکه الماس. په الماس کې هم سی په اخر کې لیکل شوی. لکه لاس. په لاس کې هم سی په اخر کې لیکل شوی. پوره سی مو ولیکل او اوس نیمه سی لیکو. نیمه سی د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه سا. س په اول سر کې لیکلې لکه څوکۍ چې خلک چوکۍ هم ورته وایي. په دې کې س په سر کې لیکلې. راځو اوس داسې توري پیدا کوو چې س په مابینځ کې لیکلې لکه لاسونه. په لاسونه کې س د الف او د واو په مابینځ کې لیکلې لاسونه. او اوس یو بل توری لکه ولسمشر. په ولسمشر کې س د لام او د میم په مابینځ کې لیکلې ولسمشر. ز پوره هم ولیکل او نیمه مو هم ولیکل. او بیا مو سیم پوره ولیکل او هم نیمه ولیکل. نننۍ زده کړه همدغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.